دا حديث ده جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم دا خبر كردي دا أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. الله مالا پینزه دیسی سرا کری دی چه اغی زمان مخی نور انبیاء لندی ورکری. دا دلیل لے پا دیبانی چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دی طولو انبیاء او رسولانو کی غورا دی او رسولانو کی طول نغورا کم یو دی اولو العزم کم دی پینزه نوح علیہ السلام إبراهيم موسى عيسى عليهم السلام وزمون پیغمبر صلى الله عليه وسلم او بدي پینزو کی بیا غورا اغا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نو غوروالی یو دامو چه اللہ ولدیسی سے ورکڑی چه اغا مخ کی بل نبی لینی دی ورکڑی دا مسئلہ یاد کی چه صرف دا پینزن دی حدیث کی صرف پینزه ذکر شوی لیکن کلا یو انسان دا حدیثونو مطالعو کی او تتبعو کی او لٹونو کی نورم دی سی دیر خبرشتی چه اغا اللہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لخاص ورکڑی دی مخکینی انبیاء لینی دی ورکڑی او دی حدیث کی صرف پینزه ذکر دی وعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. يودا چه نصرت بالرعب مسيرة شهر. الله زمان مرست کرده دا و دی خبری سرا چه یعنی دشمن نزد یوی میشتی با فاصله کیم اوغا زمان یری کی رعب یری تاوی چه دشمن پزلگی کم یر رازی دی تا رعب. والله قرآن کی دا خبر ذکر کرده سورة العمران کی سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. من با دا کافرانو پزرونو کی رعب ورواچ شو دا وجی دا کفر و دا شرکم چی دوی کرده. نیو خبر چی اللہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خاص ور کرده آگا دا چی دا دشمن دا یوی میشتی بفاصله کی وقت بیم یری کی رعب پزلکی. او دویم وجعلت لی الارض مسجدا و طهورا او اللہ زما دا پارا دا زمکا پاکا گرزولی دا او جماعتی گرزولی دا دی دا پارا دا حدیث پاسل کی راولی دا مسجد المسجد پارا بی کی موضع السجود یعنی دا سجدی لگولو زیتا ہوئی او دی مسجد تا مسجد پا دیوزی کی دلتا سجدی لگی دا سجدین دا نومی خودی شوی دا دلیل لی پا دی باندی چی دا منسی من کو دا طول ارکان و واجبات و چی سدی دا عظیم عبادات تی خوب دی طولو کی دا سجده دا طول نوچت عمل دی نو ذکر مسجد تا مسجد ویلکی دا سجدین آگسته شوی نو دلتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چی زمان پار اللہ طول ازمک جماعت گرزولی دی اغدی سی چی پوخانو امتونو باندی منز دا پا آغازی کی لازمو کمزی چی دا عبادت تا پارا جوڑ شوی لکا گیرجه شوا او نوری چلاوی کم عبادت خانیوی پایی که بلازم منز بلازم التا که ببل یوزی کی منز نکی او پا دی امت باندی اللہ رحم کرده که چرت یو سڑے پا لاری پا سفری او پا دا باندی دا منزت امراغه او جماعت نیشتی نو دی پا دا قضی کی منز کولیشی دم جماعت مسجد یعنی سجده لگولو زیدی در اللہ رحم و کرم و دی دا مطلب نہیں چیتا فرضی منز دا جمی سر پریده ہوئی چی اللہ رزمکن جماعت جوڑ کرے در آگا چا دا پار دی چی معذوری معذور دا چی جماعت نیجده نہیں ہوتا یا پر سفر بندی یا بل سعوزر چی او ذکر حدیث کی دیس رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی زمان پا امتیانو کی چه بچا باندی دا منزت امراشی نو دی منزو کی ذکر چه دا زمکا اللہ زمان دا پار طول جماعت گرزولا ہر ذکر منز کولاشی و طهورا یعنی دا زمکا زمان دا پار پاکا گرزولی دا زمکا سنگ پاکا دا نا دا حدیثی سر پار روڑا دا مسئلی دا سر روانی تیموم تی کولیش
یعنی ځمکه پاکه ته تیمم کولی شي. دا د مخکینو امتونو دپاره دا کار نه او تیمم مسلې مخکې هغه تېرې شوي دي چې په څه باندې تیمم کولی شي او په څه نه او په کومه خاوره کېږي په کومه. دا ټولې خبرې بیان شوي. دا څو خبرې شوې؟ دوه. درېیمه وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. او الله زما دپاره مال غنیمت حلال کړی دی او زما نه مخکې امتونو دپاره یا انبیاو دپاره مال غنیمت نه و حلال. المغانم دا جمع د غنیمت دی او غنیمت هغه مال ته ویل کېږي چې د کفارو نه په جنګ سره په زور سره واغستی شي. یو هغه مال هغې ته مال فی ویل کېږي. مال فی هغه مال چې بې د جنګ جګړې نه واغستی شي د کافرانو، جدا مالی. غنیمت هغه مال ته وایي چې هغه په جنګ سره واغستی شي، یعنی مسلمانانو پې سخته تېره کړي، اسونه یې ځغلولي، منډې والي، تکلیف یې تېر کړی او دا مال یې اخیستی، دې ته مال غنیمت ویلی کېږي. پخوانو امتونو دپاره څنګه وه دا خبره؟ یعنی حدیثونو دا مسله معلومیږي او صحیحینو کې هم داسې قسم حدیثونه شته، صحیح بخاري صحیح مسلم کې، چې هغوی به چې کله مال غنیمت واغستو د کافرانو نه نو هغه به یې کېښودو او بیا به د اسمان نه اور راغی دغه مال به یې وسېزو او دا به دلیل و په دې باندې چې الله قبول کړی دی. صدقه به هم داسې وه. زموږ د امت دپاره رب العالمین دا اسانتیا پیدا کړه چې دغه غنیمت په دې مجاهدینو کې تقسیمیږي او پنځمه حصه هغه د الله او د الله د رسول دی، باقي به دا به تقسیمیږي په مجاهدینو کې. دا د الله سبحانه وتعالی رحم او کرم دی په دې امت باندې چې پخوانو لی دا څه نه ورکړي دا کوم چې ذکر کېږي. واعطیت الشفاعه او الله ماله خاص شفاعت را کړی دی. الشفاعه اکثر علماء دا قول لی دینه مراد الشفاعة العظمى، هغه لوی شفاعت. لوی سفارش کوم یو دی؟ د قیامت په ورځ د حساب کتاب دپاره چې کوم سفارش کېږي، یعنی خلک به د قیامت په ورځ 50,000 کاله ولاړي او نور به د یو میل په فاصله کې، نو خلک به تنګ شي د ګرمۍ نه، د تندې نه، د لوږې نه. نو مشوره به په دې کې چې آدم علیه السلام ته وایو چې الله ته ووایي چې حساب کتاب شروع کړي. آدم علیه السلام به انکار وکړي، هغه سره د خپل ځان غمي. تاسو لاړ شئ په نوح علیه السلام پسې، هغه به انکار وکړي، هغه سره به ځان غمي. تاسو لاړ شئ په ابراهیم علیه السلام پسې، هغه به انکار وکړي. تاسو لاړ شئ په موسی علیه السلام پسې، هغه به انکار وکړي. لاړ شئ په عیسی علیه السلام پسې، هغه به انکار وکړي. لاړ شئ په رسول صلی الله علیه وسلم پسې، نو هغه وایي زه به یې اوږده سجده ولګوم، ډېره اوږده، او د الله حمد به بیانوي، الله صفات، الله شان به بیانوي. نو بیا به ورته وویلی شي چې سر اوچت کړه چې څه غواړې هغه به درې درکوو او چې چا باره کې سفارش کې هغه به قبلوو. نو رسول صلی الله علیه وسلم به الله ته وایي چې یا الله دا خلک تنګ شوي دي، حساب کتاب شروع کړه. دا سفارش او دا شفاعت دا خاص زمونږ د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره. نور هم بعض سفارشونه دي خو دلته مراد هغه دا سفارش او دا شفاعت. آخرنی خبره چې کومه ذکر شوې ده وکان النبي یبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه. او مخکې به داسې و چې یو نبي یو رسول به الله خپل قوم ته خاص لیږو او زه الله ټولو خلکو ته لیږلی الى قومه، یعنی دا نبی به د قوم او د قبیلې ته خپلو خلکو دپاره به الله را لیږلی، لکه وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا. دا هغوی ورور صالح علیه السلام، دا هغوی ورور هود علیه السلام، دا هغوی ورور شعیب علیه السلام. دوی خپلو قومونو ته الله لیږلي دي. هر چې زموږ نبي دی صلی الله علیه وسلم نو هغه الله ټولو خلکو ته لیږلی دی، إلى الناس عامه. او د صحیح مسلم په روایت کې راځي إلى كل أحمر وأسود، الله زه تور او سور ته لیږلی یم.
هر تور او سور ته. نو تور او سور معنی دا دی چې احمر هغه خلک دي، هغه عجم چې سپین دي سره دي، اسود تور هغه دي علما وایي چې دینه مراد عرب دي، د افریقې د ملکونه دي، د عربو د رنګونه چې اکثر د غنم رنګي افریقې طرف ته چې هغه تور. خلاصه دا چې ټولو ته الله لېږلی دی. بعضو پکې لا دا ویلي دي چې د دې سور نه مراد انسانان دي او د تور نه مراد پیریان دي، ځکه چې پیریان نه ښکاره کېږي، توروالی دی. نو الله رب العزت رسول صلی الله علیه وسلم پیریانو ته هم لېږلی دی او انسانانو ته هم لېږلی دی.